هغه حاجیان چې سعودي عربستان ته د حج لپاره راځي نو د ځایي حکومت د مقرراتو له مخې د حج له مراسمو وړاندې د دوی شاوخوا نیمایي برخه لومړی مدینه منوره کې ځای پر ځای کیږي او د حج شپو ته نږدې بیا مکې معظمې ته بیول کیږي. په مدینه منوره کې دوی کم تر کمه یوه اونۍ پاتې کیږي او په دغو شپو کې د اسلام د مقدسو ځایونو لیدنه کوي او په هغو ځایونو کې عبادتونه کوي چې په احادیثو کې په دغو ځایونو کې د عبادت درجه لوړه ښودل شوې. افغان حاجیان هم له همدې ډلې دي چې مکې ته له تګ وړاندې نیمایي یې له افغانستانه مستقیم مدینې منورې ته ځي. د هیواد د ارشاد حج او اوقاف وزارت په مدینه منوره کې دوی ته د مناسکو د برخې لپاره ځانګړې کمیټه تنظیم کړې وي او هره ورځ له مهالویش سره سم دوی پر مقدسو ځایونو ګرځوي. هلته د مقدسو ځایونو د ورپېژندلو ترڅنګ دوی ته د اسلام د برم منظور وړاندې کوي او د مسلمان حقیقي بڼه یې مخې ته ږدي. سږ کال په مدینه منوره کې افغان حاجیانو ته د مناسکو په برخه کې د خدمت مسئول شیخ عید ولی ګمارل شوی چې د اشغال پر وړاندې بندي شوی مجاهد عالم دی. درځئ دته غوږ شو چې د دوی مسئولیت په مدینه منوره کې څه دی او په کومو برخو کې دوی سږ کال د حج له مراسمو وړاندې مدینې منورې ته ورغلیو افغان حاجیانو ته خدمت کړی. مدینه منوره کې چې کومه کمیټه شتون لري د مناسکو په نوم باندې د دې عمده فعالیتونه یو د اماکنو مقدساو ته د خپلو درنو حاجي صاحبانو وړل وي. تقریبا مدینه منورې ته چې موږ راغلي یو لله الحمد دغه د مزاراتو برخه تکمیل شوې ده. 15,300 حاجي صاحبان مدینه منورې ته راغلي دي او بیا په کامل نظم او ترتیب باندې له خپلو عمارو څخه اماکنو مقدساو ته وړل شوي دي. په دې برخه کې دوی هغه مشهوره غزا چې پیښه شوې ده په مدینه منوره کې چې غزوه احد ورته ویلی کیدای شي نو حاجي صاحبان احد ته بیول کیږي او بیا هلته د احد د شهداو زیارت ترسره کوي. دوی ته معلمین او کله کله زموږ د مناسکو موږ پخپله هم هغه ځای ته ځو او خپلو حاجي صاحبانو ته د احد د غزا متعلق معلومات وړاندې کوو. بیا په هغه ځایونو باندې ګرځېږي چې په کومو ځایونو کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اثرات موجود دي. نو یوه برخه دا ده دې نه چې کله بیا دوی تیر شي بیا مخې ته یو بل ځای راځي مسجد قبلتین ورته ویلی کیدای شي. په مسجد قبلتین کې لومړنۍ نسخه په اسلام کې چې د قبلې بدلیدلو دغه واقعه پیښه شوې ده نو زموږ درانه حاجیان هلته ځي او هغه ځای له نږدې نه ګوري او دې نه بعد بیا مسجد خندق یا مساجد خمسه چې ورته ویلی کیدای شي هغه ځای ته زموږ حاجي صاحبان ځي. یوه تاریخي غزا په 5 کال د هجرت باندې هلته پیښه شوې ده. بیا له هغې نه وروسته مسجد قبا ته ځي هغه قبا چې لومړنی جومات دی په اسلام کې چې د دې بنیادونه ایښودل شوي دي. نو یوه برخه زموږ د دې مناسکو دا ده چې په دغه ځایونو باندې خپل حاجي صاحبان وګرځوو. لله الحمد دغه پروسه دا تاسو سره چې موږ په خبرو باندې بوخت یو دا تکمیل شوې ده. دویمه برخه هغه زموږ د ریاض الجنه موضوع ده. ریاض الجنه دا په مسجد نبوي کې یوه ځمکه ده ټوټه د ځمکې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارک کې وی بین منبري و بین بیتي روضة من ریاض الجنه په مختلفو متنونو باندې دا حدیث مبارک راغلی دی. نو دغه ټوټې ته بیا حاجي صاحبان ځي یو 2 رکعته نفل هلته کوي. دا ځای اوس وخت کې بیا د سعودي حکومت لخوا نه د دې دپاره یو خاص ترتیب جوړ شوی دی. په 2 لارو باندې سړی کولی شي چې دې ځای ته داخل شي. یو د نسوک په نوم باندې یو اپلیکیشن دی یو پروګرام دی چې دا به ته په ټلیفون کې انسټال کوې او بیا د هغې په توسط باندې ته کولی شي چې یو ځل دغه ریاض الجنه ته داخل شي. او یا هم دوهمه لاره دا ده چې ریاض الجنه یا روضة الشریفه دا د سعودي حکومت د دې دپاره باقاعده ریاست لري. نو د هغه ریاست له لوري بیا موږ ته تصریح راکول کیږي چې موږ اجازتنامې سره هم تعبیر ترنه کولی شو. دې کې بیا 50 حاجیان سلسل حاجیان په ډله ییزه توګه باندې دا کولی شي چې ریاض الجنه ته داخل شي. اگر چې سږ کال په ریاض الجنه کې هلته داخل کې څه کارونه روان وو موږ مختلفې غونډې د
دي له حکومت سره ودرلودلې، خو د دوی له خوا نه به یو څه عذرونه وو چې په دې کې شاید ځینو حاجي صاحبانو ته د پروسه داسې ګړندی مخې ته ولاړه نشي. عذرونه د دوی همدغه وو چې په هلته کار روان دی، دوی په سیان سره تعبیر ترنه کوي او ترمیمي کارونه موږ روان کړي دي، نو نشو کولی چې موږ هلته ازدحام جوړ کړو. البته د ټلیفون له لارې بیا دوی کولی شول، لله الحمد زموږ حاجي صاحبان په سوونو حاجي صاحبان دا د ټلیفون له لارې هم هلته داخل شوي دي او یو شمېر حاجي صاحبانو ته تصریح هم راکړل شوی وی چې دوی ریاض الجنه ته داخل شوي دي. دا دوهمه برخه او دریمه برخه چې ډیره مهمه برخه ده زموږ د مناسکو د کمیټې، هغه نو بیا د معلمینو سره غونډې دي، د معلمینو کار ته متوجه کول دي او د معلمینو دپاره په هره عماره کې د نوکریوالۍ جدولونه ترتیبول دي. مدینه منوره کې سږ کال د مناسکو د مسؤلینو له لوري لومړی د افغان حاجیانو معلمین مقدسو ځایونو ته بوتلل شول، تر څو بله ورځ چې له دوی سره افغان حاجیان مل دې ځایونو ته راشي نو سمه رهنمایي وکړي. په اسلام کې د مناسکو ارزښت ته په کتو افغان حاجیان هم تل هڅه کوي د حج پر مهال مقدس ځایونه له نږدې وویني. دوی خوښ دي چې سږ کال یې په مدینه منوره کې د مناسکو لیدنه کړې. دا خو جبل الحد ده، د عمران رضا صاحب ځای ده، موږ ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر خدمت کړی ده، ښه امارات یې راکړی، دلته امار یې راکړی د زندې یا حرم شریف د زندې ته، او د خلک ښه خدمت خوراک هر څه راکوي او بسو کې راولي له خیر سره. به دا زیارتونه موږ کړل، ډېر ته خوشحاله یو. خدای دې اجر ورکړي، خدای دې بقا ورکړي. حاجیان چې له سعودي عربستانه خپل هیواد ته ستنېږي نو له نبوي سیرته یې په خپلو سترګو لیدلی سیرت په سترګو کې وي.